داسې جادويي سیروم چې ته وس کې ستا د سترګو نه بجلي راوځي او یا ستا د لاسونو نه اور راوځي، نو ته به د داسې سیرومو حاصلولو کوشش کوې او که نه. دا ډېره انټرسټینګ ویډیو ده. ګرانو کتونکو، که دا ویډیو د باندې ښه ولګي، ستاسو نه ریکویسټ دی دا ویډیو لایک، دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ د داسې میجیکل ویډیوګانو دپاره. ولې چې ستاسو په خدمت کې به زه راولم داسې ټیلیپیټي والا ویډیوګانې. په سټارټ کې موږ ته اکلیپسو په نوم یو جادوګر وښیي چې هغه په خپل ټیټر کې جادو شوګانې کوي او په دې باندې پیسې ګټي. یو شپه په هغه خپل ټیټر تر روانې په ده څوک اچانک حمله وکړي چې راته سترګې کولاو شي. دی په یو بیلډ باندې تړلی وي. د ده چې نظر شي راته خواته یو بل کس پروت دی چې هغه ډېر چمکاوي. د هغه په سارو نوم دی. اصل کې دی په دې چمکاویږي چې په ده باندې ډېر زیات ایکسپریمنټ شوي. د هغې د وجې راته په جسم کې عجیبه عجیبه کیمیکل تلي. بل طرف ته موږ ته په دې کهاني کې یو ګریپ په نوم پولیسوالا وښیي چې هغه یو تحقیقات ته راغلی. دا جنۍ ورته ووایي چې بېګا په شپه باندې هلکانو ته په دې کلب کې دننه د تلو انټري نه میلاوېده. د هغې د وجې د پورې دا کلب سېزلی دی. ته په خپل کار کې دلچسپي بالکل نه وي. د دې د وجې راته چې کوم مشر وي هغه ته ډېر زیات غوسه شي چې ته په خپل کار کې کار ساته. اصل کې رویل چې کوم وي دی د یو سوپر هیرو ټیم یو مین کس وي، خو د ده د وجې یو حادثه شوې. د هغې د وجې دی د سوپر ټیم نه لرې کړی وي. سوپر ټیم چې کوم کسان وي د هغو مدد دپاره یې ښودلی وي، خو دی د خپل کار نه ډېر زیات خفه وي. بل طرف ته چې دی افیس ته راشي راته بوځه ته دی ډیموبلیش کي، یعنې دی د یو جنۍ نه لاندې نوکر اطلاع میلاوه شي چې په کالج کې یو هلک سره د اور شکتي ده او هغه په کالج کې اور لګولی. بل طرف ته موږ ته یو جنۍ وښیي چې هغه راوتښتي په سلخانه کې کښېني. سره د بجلۍ پاور وي، خو د هغې باوجود دا بیا هم په یو سلخانه کې پټه شي. ته چې راشي د قضیې ته تحقیقات دپاره، خو دا هلک چې د کړکۍ نه بهر وګوري، بهر هغه هلک یو 15 کسان را ایسار کړي او هغه په خپل اور باندې شکتۍ باندې سیزي. خو دی په صحیح موقع کې د قضیې ته ځان ورسوي او دی دغه هلک کنټرول کړي او پولیسان راشي دا هلک راټینګ کړي. خو د دې هلک نه یو 2 ټیوبونه وغورځېږي. دا څه عام ټیوب نه وي، دا یو داسې ټیوب وي چې دا کله د هلکان په سپېمو باندې راښکي نو ردونه د لاسونو نه د اور شولې خیجي. د دغې ټیوب د وجې ته تاسو بیا ووایي بېګا په کلب باندې چې کومه حمله شوې ده په هغې کې دا هلک نه و، خو دا حمله هم هغه کسې ده چې څنګه په دې کلب باندې حمله شوې ده او دی په دغه کلب سره چا نه و لیدلی. بل طرف ته ګیري چې په دې جنۍ باندې نظر شي دی چې څنګه د ګاډۍ نه کوزېږي، د هغې نه مخکې د هغه مور دا جنۍ کوزي. بل طرف ته د اسماعیل په نوم یو کس وي چې دا ټیوبونه دی خرڅوي. په تیزۍ سره د ده نه دا ټیوبونه خرڅېږي. د هغې مین وجه دا چې هر یو ماشوم دا غواړي چې زما سره پاور راشي، اور والا پاور. د دې د وجې ردې دا ټیوبونه ډېر زر خرڅېږي. بل طرف ته ګیري په خپل یو زوړ ملګري هنري پسې راشي، یعنې دی هم د سوپر هیرو په ټیم ته د ملګري د بیمارۍ د وجې دی راته د کور ټول کار کوي. ده په صوفه باندې ناست وي. دی ورته بیا ووایي چې داسې په ماشومانو کې د اور پیلاولو شکتي پیلاویږي. ته راته تپوس وکړه چې دا اخر څوک کوي. دی خپل ډیټابیس کې چې وګوري د بسارو په نوم یو کس دی ولته هغه پته راوباسي چې بسارو به هم دقسې اور د لاس نه غورځوي. بل طرف ته راته سره دا پاوري چې دی د یو ځای نه بل ځای ته په سیکنډ کې ټیلیپیټي کېږي. بل طرف ته موږ ته د روډي په نوم یو کس وښیي چې هغه ناجاده ده لیلي په باره کې ووایي چې دا چې د هغې سره د بجلۍ پاور دی. دا ناجاره ده نه ډېر زیات خوشحاله شي او ده ته ووایي چې ته دا جنۍ په څه طریقې سره په مینه کې پسه وکړه او دا جنۍ زما خواته راوله. د ده اصل کې کار دی چې دی سوپر هیروګانو نه پاور وباسي او د هغې نه دغه سیرم جوړوي. دلته اوس ده ته د کلب یو ویډیو وښیي. په دې باندې ګیري دا مشوره ورکړي چې دا ټول کار د بسارو دی. دا بوس یې ورته ووایي د بسارو خلاف موږ سره څه ثبوت نشته. دی خپل ملګري هنري ته فون وکړي. هغه هنري وله لیسو جنۍ نوم وله ورکړي چې دی بسارو چې کله د جیل نه راووتو نو دغې جنۍ ته ده مدد کړی. بل طرف ته دا جنۍ چې کومه وي دا هم د رویل سوپر ټیم سره مو مخکې دی کار کوو، خو د هغې نه بعد دی دا کار پرېښی. دا اوس د سوپر هیرو چې کوم کسان وي د هغو مدد کوي. د دې سره دا شکتي چې دا لږ ساعت مخکې څه کتلی شي، یعنې چې چا سره څه کېدواله دي. دا وګورئ د یو سټوډنټ وي چې هغه خلک وښي، یعنې د پیسو په چکر کې د پیسو په وجې دا راشي او دلته لږې پیسې ورکړي چې تا پیسې ځان سره کېږده. بل طرف ته په ده پسې دا ګیرې راشي د جنۍ ته بسارو باره کې دې تپوس وکړي. دا ورته ووایي چې زه دې باره کې هېڅ پته هم ماته نشته. دی د دغه ځای نه واپس راشي، سټیشن ته راشي، یو سوځېدلی لاش پروت وي. د دې تحقیقات کې د ډاکټر ورته ووایي چې د دې لاش نه داسې سیرم میلاو شو چې کومو نه اور شکتیانې وځي، یعنې دا هغه اور والا شکتي وه د ده سره. د ده په دی باندې نظر شي د ده په جسم یو ټیټو وي. دی دا ټیټو خپل ملګري ته ولېږي. د ده ملګری دی ته واپس راولېږي چې دا هغه بسارو. دی په دې کې تحقیقات نور هم سټارټ کړي. ده ته په دې کلب کې یو تصویر وښیي چې په هغې کې یو هلک د دغه ځای نه تښتېدلی وي. دی د تحقیقات ته نور هم ګیره لاړ شي. دی د هلک
ټیل راوباسي او په هغه پسې هسپتال ته راشي. نو دا هلک خو په قلاره بیله دا نه مني چې نه زه خو د دغې خبرو نه خبر نه یم. خو تا صوفي چې کومه پولیس واله وي دا ورته د دې سیرم په باره کې ډېر د هلک ویلي چې دې ډېر زیات خطرناک اکسپریمنټ دی او دا به تا دننه نه وچوي. دا هلک ویریږي او دی ورته ټوله قصه وکړي. اسماعیل په نوم یو کس دی او هغه دا شیزونه خرڅوي. دلته کې چې د هغو چې کوم ناجا بوس وي هغه ته وویل چې اسماعیل سره ټیوبونه دي او اسماعیل کو ځمکې نه کو د اسمان نه هغه را پیدا کړی. دی ډېر زیات غوسه شي. دی دا سیرم په پوزه راخکړي او بره په سټیډیم کې اور پیل کړي. ولې دی ډېر زیات غوسه وي. بل طرف ته دته د اسماعیل پته میلاو شي ته په اسماعیل پسې راشي خو هغه راتلونه وتښتي. هغه یو سوپر کور ته دننه ننوتی. د هلک چې وګوري کیمرې په مدد سره چې دی کوم ځای کې پټ شوی دی دا جنۍ چې دته څنګه تماچه راونیسي دی چې پې څنګه حمله کوي په دغه ځای کې هغه بل وله رارسېدلی او هغه په ده باندې دا ګیس سټریم وکړي د ده دا اور مړ کړي او دی راټینګ کړي. دی بوځي تاڼې ته د ده نه تحقیقات وکړي خو دی ورته هېڅ خبره هم نه کوي. بل طرف ته د ګیرې ته ټلیفون راشي د خپل ملګري ریپون ته راشي. ده ورته د اکلپسو په باره کې خبره وکړي چې ده سره دا شکتي وه چې ده به د خلکو نه نظر یعنې د خلکو د تیکنې شکتي چې کومه وه هغه ده اخیستی شوه. خو باقي د 2-3 ورځو نه بعد دا اکلپسو چې دی غیب شوی. ده باندې اچانک شور شي. دی چې پولیس سټیشن ته راشي دا بار چې کوم ګاډ ولاړ وي دی ورته یو داسې کس دی چې ښکاري نه خو هغه د خلکو نه شکتیانې اخلي یعنې د خلکو نه روحونه وباسي. دی چې وګوري مخامخ هغه د یو کس نه روح وباسي. دی د تماچه په ده پسې راغستي باندې د سوفیا د چغې اواز ولګي. دی چې بر وګوري هغه کس د سوفیا نه هم ساه وباسي او سوفیا په سترګو ړنده شي څنګه کته غورځېږي. دی ځای کې دی بېلې ځل خپله شکتي استعمال کړي یعنې د جنۍ نه د مخکې ځمکې ته راشي. دا بل اسماعیل چې کله دا نظاره ویني دی د قضیې نه د کس سره وتښتي. دی هغه مشر له بولې وي ګاجا ته دی ووایي چې ما داسې یو شکتۍ والا کس ولیدو چې بیا هم اسماعیل مړ کړي. بل طرف ته د ناجا یو کس وي هغه د په کالج په سټوډنانو باندې سیرم خرڅوي. دا جنۍ چې کله وګوري ولې چې دا خو مخکې ټیم لیدلی شي د دې ډېر بد سرټیفیکټ په دې سټوډنانو باندې. دا سټوډنان چې څنګه دا سیرم راخکې د ده اور ډوز د وجې دا دواړه مړه شي. دا جنۍ چې ورمنډه کې خو په دې کې ډېر کافي ټیم شوی د دې سټوډنان مړه وي. بل طرف ته د لیلی مور چې کوم وي هغه پولیس سټیشن ته راغلی. هغه د کیرې ته وویل چې لیلی غیبه شوې ده. هغه د ناجا په قبضه کې وي یعنې ناجا دا نیولې ده د دې نه دغه طاقت وباسي د بجلۍ ده چې د لیلی په تحقیقات کې راغلی د هغې کور ته. نو د ملاقات د کلسټو سره وشي. کلسټو ته وویل چې زه به ستا مدد وکړم د لیلی تسیابولو کې خو دې دغه ځای نه ډایرکټ لاړ شي. دا چې څنګه ځي دا په ګاډه کې سوفیا روانه وي. دا چې هغه وګوري دې ته څه عجیبه غونته میشن ښکاره شي. دا ورمنډه کې او دا سودان کې چې دو هوښیاره اوسه. بل طرف ته ګیري د دې لیلی په کور کې تحقیقات کې دته یو نمبر میلاو شي. دا غلط چې کم دی جنۍ له نمبر ورکړه خو ده باندې شاته نه د کاچا کسان حمله وکړي او ستنه ورته ووایي تېره دغه ځای نه ده بوځي او ګاډۍ ته واچوي. خو په دې کې دا جنکۍ ورته رارسېدلې او توره دې کسانو سره په پایټ باندې ورشي. د ناجا چې دا کم یو کس دی د یرې نه په دې ګیرې باندې ډزې وکړي او د ګاډۍ نه ښکته غوځار کړي. په دغه ځای کې د ګیرې شکتیانې پیلې ځل راچوتی شي یعنې رده په جسم کې چې کومې ګولۍ ننوتي هغه په خپله رده جسم نه راوځي. د ده مرم پټې وکړي او دی لږ سملی چې ته سمله. بل طرف ته د کلیسو جنۍ چې کومه وي دا یو کهاني دی سوفیا ته سټارټ کړي. موږ د ګیرې سره ملاقات په یو کرایم سین باندې شوی او زموږ چې د کوم ټیم لیډر و ګیګامین هغه په ده کې څه قابلیت ولیدو د دې د وجې دی بوتو پولیس سټیشن ته په پولیسو کې بردي کوو. بیا د زموږ په هر مشکل کې په هر ځای کې به ډېر سات راکړو یعنې ډېر ډاکوان لوټېرۍ نیولي وو. خو بیا یو ځل د دوی یو میشن و په هغې باندې تللي وو ګیګامین ته یو کس تماچه ونیسي. ګیرې چې کوم وي دی لږ اناړي وي د ده خپل شکتیانو باندې لا طاقت حاصل کړی نه وي خو دی بیا هم کوشش وکړي یو اوسپنه چوته کړي او دغه تماچې والا پسې ور پرېږدي نو ده نه د ډز وشي او دا ګیګامین ته بچ چې خو شاته یو ټینکر هغه بلاش شي. د هغې د وجې دا ګیګامین چې کوم وي دی مړ شي. دی ډېر زیات خفه شي چې دا زما د وجې ګیګامین مړ شو. نو دې د وجې زموږ چې کوم ټیم و هغه ټول د دغه ځای نه ختم شو. ولې چې زموږ کوم مشر تللی او بل دا لیلې چې کومه ده دا د ګیګامین لور ده. د دې د وجې د دې سره د بجلۍ شکتیانې دي. او د ګیرې ته چې کومه پرچې میلاو شوي په هغې کې د یو ډاکټرې اډرس وي. ده په هغه ډاکټرې پسې لاړ شي او د دې نه تحقیقات حاصلوي. دې ته د لیلی په باره کې ووایي او دې ورته په دې ټیبل کې یو چپس ولګوي یعنې یو مایک ورته ولګوي چې د دې ډاکټره چې د چا سره خبرې کوي چې موږ ته پته لګي. دوی ته پته ولګي چې دا ډاکټره ناجا له د لیلی سوپر هیرو باره کې پته هم دې ډاکټري ورکړې. د دې د وجې دوی د دې پیچه شروع کړي چې دا چېرته ځي. دا چې وګوري دا د ناجا بلډینګ ته لاړه شي. په دې کې ناجا هم راشي. دا ناجا ته ووایي چې دا لیلی ته پرېږده. ناجا ډېر سخت غوسه شي چې زه دا نشم پرېښودی.
ولې چې دا د کیګامل لور ده او د دې سره د بجلی طاقت دی. بل طرف ته دا سوبي چې کوموي دا د هلک ته ووایي چې طالبه د لیلې د بچ کولو دپاره پاڅېده پکار وي، ولې چې ستا نه کومه غلطي شوې ده د هغې د سودارولو دغه یو ټیم دی دی خپل لاس وړقی، یعنې چې دی فایټ دپاره تیار دی د جنګ دپاره. بل طرف ته موږ ته په نیوز کې وښیي چې د سیرم چې کوم دی د دې د وجې په دې ملک کې ډېره تباهیانې اسټارټ دي. هر سړی دا سیرم څکي او څوک بینکونه لوټ کوي او څوک خلک لوټ کوي. بلکې ډېره بدامني اسټارټ ده. بل طرف ته د ده د سوپر هیرو ټیم چې کوم وي دا د ناجا په دې بلډینګ باندې اټیک وکړي. ناجا خپل دې کسانو ته ووایي چې دا څومره سیرم دي دا ټول د بیگ ته ور واچوئ او له دغه ځای نه تښتئ. چې دوی راشي دوی ته دا سوپر ټیم چې کوم وي دا مخې ته ولاړ وي، ده په ده باندې اټیک شروع کړي، د دوی سره په فایټ باندې ورشي، ښه په نره باندې د دوی فایټ وکړي او ناجا چې کوم دی دا لیلې تښتئ. په دې ځای کې د هلک راغلی ولاړ وي د لیلې بچ کولو دپاره، ولې چې رده د وجې د دې نجلۍ پلار مړو. د ناجا د سترګو نه په لیزر په ده حمله وکړي خو دی دې ځان بچ کړي. بل طرف ته دی یو شیټ راواخلي او د دې ناجا نه ځان بچ کوي، خو دی چې وګوري ناجا دا جنۍ شکتي وه په خپله اکټیویټ شي، د دغه موقع نه د هلک فایده چوته کړي او په دې ناجا باندې یو بلاک ورته ورغوځار کړي او بیا ته په ناجا باسي ورشي په فایټ. خو ناجا چې کوم وي دا رده نه ډېر زیات تکړه وي، ولې چې دا عجیبه سیرمونه چې کوم وي هغه څکلي. دی چې وګوري لیلې بهر هغه یوه جنۍ تښتئ، دی چې څنګه په دې لیلې حمله کوي، دی هلک یې ځان سره چوت کړي او بره اسمان ته بوځي. د ده چې کوم پاور وي دا اور ډو شي او د هغې د وجې دی په بره په اسمان کې پټاو شي او د هلک د ښکته راشي. په دې کې دا ټول پولیسان هم راغلي دوی دا جنۍ د ځان سره بوځي. بل طرف ته د هلک چوت کې رده چې کوم ملګری وي دوی د قضیې نه غیب شي ځان وباسي. بیا په نیوز کې راشي چې داسې سوپر ټیم دی او هغې د دې دنیا مدد وکړو، یعنې د خلکو مدد کوي او د هغو له چې کسان چې کوم وي ټایټن نوم ولګېدي، د دې نه بعد دا ټول بیا په یو ځای کې اوسېږي، یعنې چې د نن نه بعد نه به دوی بیا سوپر هیرو ټیم جوړ کړي. دا لیلې ورته هم وایي چې زه د خپل د پلار په ځای به ستاسو سره په ټیم کې کار کوم. ګرانو کتونکو دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ.